او شیخ صاحب لکه تاسو مخکې ویلې چې د نبي علیه السلام په زمانه کې سره زر او سپین زر په دې به اخیستل ورکول کېده. نن سبا اوس دا نوټونه دي، نو د نوټو لپاره به موږ نصاب سپین زر ټاکو چې دې قدر پیسې ما سره موجودي، که نه سره زر به ورته ټاکو چې د سرو زرو قدر پیسې ما سره موجود. دا خبره شیخ محترم په هغه دور کې همداسې وه چې د هغه دور پیسې چې د هغه سره زرو سپین زرو اوس چې د حساب په سرو زرو سپینو زرو نه کېږي بلکې په دې نوټونو باندې کېږي. نو د دې عصر علماء کرامو په دې باب کې په دې نوټونو کې اختلاف دی. یو قول د اقوالو د علماو نه دا دی چې دا به د سپینو زرو سره مقایسه کېږي، یعنی دومره نوټونه تا سره پوره شي چې په هغې باندې 2.50 تولې سپین زر وشي، نو په هغې انسان به زکات ادا کوي چې تا سره دومره پیسې وي چې ستا په پیسو باندې 2.50 تولې 52 تولې سپین زر کېدل،